الرحیم د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره چې موږ نن د پښتو په باره کې کم لاریون وکړو کم واک وکړو په دې کې تاسو ټولو شرکت کوونکو ته هرکلی وایم او تاسو ټولو ته شاباسي وایم چې په دې واک کې تاسو شرکت وکړو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا ورځ د مورنو ژبو عالمي ورځ ده د دنیا ټول قامونه دا ورځ مانځي خو په دنیا کې دوه قسمه قامونه دي یو هغه قامونه دي چې هغوی دا ورځ ډېره په فخر ډېره په ویاړ مانځي هغوی خپلې ژبې چې دي هغه حکمرانې ژبې کړي دي هغه یې شته کړي دي هغه د تعلیم او تدریس ذریعې دي هغه د عدالت او د سرکار ژبې دي خو زموږ د پښتو په حواله باندې زموږ دا محرومي چې ده دا د اویاو کالونه را روانه ده په دې ملک کې او د هغې دپاره د دې ژبې سره مینه لرونکي که هغه سیاسي خلک دی که هغه ادبي خلک دی که هغه تعلیمي خلک دی هغوی دا مطالبه لري د زمانو نه چې دا ژبه دی د تعلیم او د دفتر ژبه شي دا مطالبه نه صرف د پاکستان د آئین او د قانون مطابق ده بلکې دا د قرآن د تعلیماتو مطابق هم ده په قرآن کې الله تعالی فرمایي ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآیات للعالمین دا د ځمکې او د اسمانونو تخلیق او د ځمکو د ژبو او د رنګونو دا فرق چې کوم دی دا د الله تعالی آیتونه دي په دې کې د عقل د خاوندانو دپاره نښې دي نشانې دي پکې نو د عقل د دنیا عقل هم او د الله تعالی له طرفه چې کوم نازل شوی قرآن دی هغه هم د دې مطالبې تایید کوي چې پښتو ژبه دی د دې صوبې نه صرف د تعلیم ژبه شي بلکې دا د دفتر او د روزګار ژبه هم شي د دې واک په وساطت سره موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې د پښتو ژبې له خپل حق ورکړی شي په کال 2012 کې د عوامي نشل پارټۍ حکومت د اسمبلۍ نه یو قانون پاس کړی یو بل پاس کړی په هغې کې د دې صوبې 15 ژبې چې دي هغه سرکاري تعلیمي ژبې ګرځولي لازمي ژبې ګرځولي دي په هغې کې یو ژبه پښتو هم ده خو ورپسې 8-9 کاله تیر شو په هغه قانون باندې په هغه بل کې چې کوم قانون پاس شوی دی په هغې باندې تر اوسه عمل درآمد نه دی شوی دا د آئین سره هم خیانت دی او دا د قانون سپکاوی هم دی مونږ د دې غونډې په وساطت سره دا مطالبه کوو چې پښتو د زر تر زره په سکولونو کې د لازمي مضمون په حیثیت باندې هم جاري شي ځکه چې دا خو د دې قانوني حق دی خو د ژبې چې خپل حق دی هغه دا دی چې دا ژبه دی د 12 جماعته پورې د تعلیم ذریعه وګرځولی شي دا ژبه دی د سرکار دفتري ژبه شي د هغې وجه دا ده چې د ژبو نه بغیر قومونه ترقي نشي کولی چې د دنیا کومو قومونو ترقي کړې ده هغوی په خپله ژبه کې تعلیم حاصل کړی دی خپله ژبه یې شته کړې ده ځکه هغوی په دنیا کې نن سوپر پاورز دي په دنیا کې چې څومره ترقي یافته ملکونه دي هغه ټول په هغه ټولو ملکونو کې تعلیم د هغوی په خپله ژبه کې دی د هغوی ژبې چې دي هغه حکمرانې ژبې دي د هغوی ژبې د دنیا د قومونو سره سیالې ژبې دي ځکه هغه قومونه په دنیا کې سرخرو دي هغه قومونه په دنیا کې عزتمند دي عزتدار دي کم قومونه چې خپله ژبه روکه کړي هغه قومونه د تاریخ نه ورک شي کم قومونه چې خپله ژبه سپکه کړي هغه قومونه سپک شي نو موږ د دې غونډې په وساطت سره دا مطالبه کوو چې پښتون ته د خپل درناوی ورکړی شي پښتو ژبې ته د خپل مقام او خپل عزت او خپل حق ورکړی شي دا حق چې کوم دی دا د انسان بنیادي انساني حقونو کې راځي نو د انساني حقوقو د پامالۍ نه د ژغورنه وشي او پښتو ژبې له د خپل حق ورکړی شي تاسو ډېره